سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ. لکه چې مخکې مې درته ویلي وو، هالنډ ته تللي وو او د هالنډ نه بلجیم ته راغلو بېګانه وخته. اوس بیا روان یو برسلز ته، د هغه نه اتمیر پر ته، او نیت مو دا دی چې فرانسې ته ولاړ شو، لوکسمبورګ ته ولاړ شو، خو په دغه موټر کې موږ ځو. او د موټرو د تګ د څرنګوالي په اړه غواړم چې لږ در سره وغږېږم. له دې ځای نه پیل کوو. دغه چې دی دا اصلا پټرول سټیشن نه دی، دا د برېښنا د چارجولو سټیشن دی. معنا دا چې هغه موټرونه چې برقي دي، برېښنایي موټر دلته ورځي او په دې ځای کې چارجېږي او بیا ځي په خپله مخه. نو دلته تیل نشته او اروپا اوس په دې هڅه کې ده چې معمولا هغه وکړي، همدا ډول برېښنایي ګاډي دوی جوړ کړي او دغسې سټیشنونه ورته جوړ کړي چې په هغې کې دوی چارج شي. راځئ راسره ملګري شئ، زه به تاسو ته لږ څه د لارې په باره کې معلومات هم درکړم. نو حوصله راسره وکړئ چې لږ څه یو دوه ټکي سره زده کړو په ګډه. جاوید امیرخیل سندره ده، دا هم راسره لږ څه واورئ. او دا زما په څنګ کې چې دی دا اصیل دی، سلام، دی به موټر چلوي و اندازه، بیا به یې زه ترې واخلم. او دا ملګری چې دی هم موټر چلولی شي، دی قاسم خان مندوخیل دی. مندوخیل صاحب غواړم چې دا زما مینوال لږ څه د سړکونو د څرنګوالي سره بلد کړمه چې سړکونه څنګه دي، او ته به هم لږ څه مرسته کوې چې د ژوب سړکونه، د لندن سړکونه او د بلجیم سړکونه بس ته دا ووایه چې د وطن سړکونه او د پردیس سړکونه د بهرنۍ نړۍ. او دا سړی چې دی به د بلجیم د سړکونو په باره کې او د کابل دی په دغه دواړو ځایونو کې ډېر بلد دی. او زه به په دا خبرو کې درګډېږم لږ څه او کیسې به سره کوو. نو ملګرو، اول خو دا چې زه باید کمربند وتړم. وینې دا موټر چې دي معمولا تاسو ته په معلومات وي چې یو غږ کوي چې یعنې موټر وتړئ او وبښئ دا کمربند وتړئ. دا کار خو مو وکړه. اوس به له خیره دا د سړک ته راووتلو او دا دې ته موټر وی وایي، ځینې خلک اوتوبان ورته وایي، یعنې لویه لاره ده. وینې له دې خوا یو دوه درې څلور ګاډي له دې خوا روان دي، څلور لاینونه دي او څلور له ای خوا را روان دي هغه ځای کې. نو اصیله اول خو ته درته وایه چې نو ملګرو، اول مې اصیل غږاوه، خو اصیل ډېر نه غږاوه ځکه دی موټر بیایي. او دلته یو شی دا دی چې تاسو چې موټر چلوئ، حتی موبایل خو څه کوي چې اجازه نه لرئ، دا غوږۍ هم چې در سره وي دې کې هم اجازه نشته په ډېرو اروپایي هېوادونو کې. دلیل یې دا دی چې وایي دا هم ستاسو توجه بلې خواته اړوي. ستاسو توجه باید فقط په یوه شي کې وي او هغه دا دی، دا موټر دی، بریک، آینه، هغه شیشه، دغه شیشه، دا ټول هغه څه دي چې تاسو باید پام ورته وکړئ. خو خیر اصیل به همداسې غږوو کله کله. نو اصیله که کړای شي چې راته ووایي چې فرق یې څومره دی. د لندن کې هم بلد دی، خو خیر بلجیم کې ډېر وخت دی تېر کړی دی. زه به یې د لندن نه پیل کړم. د لندن نه خو د دې سړکونه ډېر ښه دي. بیا نو د هالنډ ډېر ښه دي. دغه ځای نه د هالنډ سړکونه بیا نسبتا نه چې بیخي ډېر ښه دي. حتی داسې م ویلی شو چې په اروپا کې کیدای شي د هالنډ ښه سړک دي او ښه سړکونه دي. او د افغانستان خو بیا نو حتی اکثر ځای کې سړکونه نشته، هلته ستونزې مشکلات بیخي ډېر دي. نو چې داسې ده چې دومره ښه سړکونه هم دي، بیا ته ولې د شپې 3 وارې غلط شوې، لاره دې بدله ګډه وډه کړه. نو دا خو سړک خبره سړک نه ده، نو خبره په تاسو خوږې خبرې وي، بس هغه ته به چې مې فکر شو لاره به ورکه شوه که څنګه. مندوخیل صاحب خبره ده، مندوخیل صاحب ته هم راګډوم، خو زه مخکې غواړم یوه خبره وکړم چې ما مخکې چې وویل چې هغه انګریزانو ته ډسټراکشن وایي، یعنې د پام اړول. نو خبرې هم د موټروان پام اړول، معنا دا چې چلوونکي سره باید خبرې هم ونه شي. دا 3 ځلې مې چې لاره غلطه کړه، په همدغه علت یې و چې تاسو مجلس و ما نه به لاره په دې چې هغه خو دلته سپیډ نږدې په 100 کې دی روان دی، 100 میله یا 100 کیلومتره دی په 1 ساعت کې وي، په 1 غنټه کې. نو هغه سپیډ چې دی ته به چیرې ګرځې، هلته مخکې هغه ورته وایي دلته به ګرځې، هغه تا چې د پام واړولی دی له ګرځېدو تېر سو. موږ 3 ځلې ما په خیال هر وار 12-15 کیلومتره موږ اضافي سفر. نو زه خو شاته دا ستا په ځای کې زه ویده وم، څنګه وایي چې ما مزاحمت کوم.
ته خو وروسته ویده شوې ته ترویستا په ویښ حالت کې موټر پر غلطه لار کوي په دې چې ستا خوږې خبرې دې خوږې لکه شکرې وایي خبرې ښې دي تر مرغلرې او قدر یې ډېر دی تر مرغلرې او د خوند مثال یې شکرې وایي یوازې سپین ته دا سړک که ورښکاره کړي و خلکو ته نو ته په دې سړک کې یو خو د روډ په منځ کې دا خالونه وینې او دا سپین سپین یو بیا هغه پر ژۍ باندې سپینه پټۍ لګولې ده دوامداره ده یو بیا اوس ګوره دغه دلته دغه د موټر د رفتار هر ځای نښې لګېدلې دي لکه اوس ګوره دا د موټروې نښه ده بیا هلته مخامخ ګوره نښه ده یوازې په دغه موږ چې دغه یوه دقیقه 1 منټ خبرې وکړې ته څومره ساینونه وینې نو دغه ساینونه بیا هلته ګوره ساین دی هلته د هلته د تعمیر روان دي کار روان دي دغه ساینونه دي دا ګوره ساینونه دي دا ګرد ساینونه چې دي دا د موټر رفتار ژوندی ساتي او دغه ساینونو له وجې دوی دغه ډیسپلین ساتلی دی او دغه ساینونو تاریخ چې دی دا خپله یعنی د ټرافیک نظام له تیرو 3000 کلو را روان دي خو په دې کې جدت چې دی په 1888 کې کله چې په بریتانیا کې دغه سیګنل به یو ځای چې راسي بیا به زه در وښیم بریتانیا اول وار دغه د ګاز لامپونه نه دي د ګاز لامپونه دا به لګول بیا به یو لامپ مړ شو بل شو بیا به موټرانو ته به لار ورکوله بیا په هغه کې ما په خیال یو چاپده نوم سوی و پولیس دا په 1888 کیسه ده او یو به بیا جنډۍ ورسره وله له ټریفیک پولیس والا سره نو هغه به دا سمبالول نو په هغه وخت کې کله ګاډي دا ټرافیکي نظام ته چې هغه وخت کې موټر نو موټر وی 1888 کې دا د دوی اول کاروانونه چې دي د بایسکلونو غونډه ټایرونه لرل او د اول کاروانونه چې دي اول د موټر د ټرافیکي نظام چې اول الکترونیک نظام جوړ شو هغه بیا په کلیولند کې د امریکای ځکه چې برېښنا یا برق هلته ایجاد شوی دی په امریکا کې دغه د ټرافیک الکترونیک نظام الکتریکل نظام هلته جوړ شو اوس دلته چې دی دا اوس ګوره دا موټر پسې دی جوخت روان دی خو دا اصولا دی باید دومره واټن وساتي چې ته دغه د مخ ته موټر ټایرونه وینې په یو شی دی وبخئ اصیل که دلته نه وای راګرځېدلی خو مخکې هم بیا لاره شته چې راګرځېدی شي 100 کیلومتره مخکې تلای 100 کیلومتره ډېر واسطه دی چې بیا بیرته بیا راګرځېدی نو دا بیا ولې دا لارو کې دا شی د هغه چا دپاره محاسبه نه ده شوې چې فکر یې ورو وي لکه د اصیل ولې دلیل یې څه دی ولې مثلا خو په ډېرو ځایونو کې په دې هالنډ کې ما ولیدل د هالنډ ډېر ښه سړکونه دي نه که ته دغسې په لوی سړک یا موټروې باندې روان یې په یو ځای کې درنه خطا شو ګرځېدل بیا مخکې لاړ شه بل ځای کې راوګرځه نو خو 15 کیلومتره ستا واټن زیاتېږي نه په ځینو ځایو کې دومره نه دي 2 کیلومتره بیا یې لاره ورکړې سړکو باندې اکثره وخت 20 کیلومتره 15 کیلومتره او دا بل دا خو موټروې دي دا دوی جرمنیان اټوبان ورته وایي هغه پان و لارې ته وایي اوتو موټر دا موږ چې پکې یو معنا په خپله چې روان اوتو نو اوتو دوی موټر ته وایي هغه پان و سړکه ته وایي کېدای شي دا د پښتو د بیایه نه نیول شوی موټر بیایه او بیان معنا چې ته پر بهیږي بان کېدای شي یو لاره بهیدونکې بهیر دی نو بان خو جرمن خو دغه زموږ ژبه ده اوس ګوره ته یوازې دغه نښو ته ګوره د ټرافیکي نښې دي هغه ګوره دلته موټر نشي بیولی نو دا زموږ په وطن کې چې دغه نظام راځي دا د سټیټ سره تړلی وي یو سټیټ چې څومره زورور وي اقتصادي پیاوړی وي هغومره د هغه دغه لارې د ډیسپلین نور شوي ځلندې وي لکه اوس دلته هر شی ته وینې په خپله لاره روان یې دغه ساینونه دي هلته ګرځې دلته ګرځې نو زموږ د وطن سره لږ پرتله کول ګران کار دی خو یوه پوښتنه بله ما کوله اوس ګوره دغه موټر نه دی دا لارۍ ده نه دا لارۍ معمولا په دې کیڼه خوا کې چې د تیز رفتارو موټرو دپاره ده نه درومي که نه نو که چېرته په ژوب دا لارۍ له روانه وي خو هغه خو به دې خوا ته په دې تیز رفتار ځکه خو هلته دغه پیښې هم ډېرې کېږي او هلته خو دغه ډیسپلین دوی نه دی ساتلی نو پیښې څومره زیاته پیښې په افغانستان کې نو کله چې ته د سټیټ خبره کوې که نه د دولت یا د حکومت
نو دلته خو د ولسونو رول هم په دې کې شته، ونډه شته که نه؟ نه خو هغه د ګوره کې یو کله چې دا یو کمپیوټر د ټرافیک نظام ته ولوید او له هغه وروسته چې بیا دا ای آی د ټرافیک نظام ته ولوید نو هر سرغړونه دلته هم کېږي، خو هغه هلته کیمره لګېدلې د وینې د ده هر څه ای آی اوس ای آی جو ارټیفیشل انټیلیجنس نو دې باندې دوی دا ټول ټرافیک نظام کنټرولوي. بیا هغه دا نیویګیشن راغی، ستا سفر هغه اسانه کړ. اوس په روډونو باندې ته نیویګیشن ته ډېر نه خطا وځي، یعنی سره له دې چې له اصل خان سره پرون نیویګیشن هم و بیا هم موږ خطا کېدو. نو دا چې خلکو سره نیویګیشن نه وای نو ده به دا سفر به څومره په ځنډ او په هغه په اوږده واټن واهه. یو شی بل هم مهم دی، دا د سرعت خبره که نه چې ډېر تیز روان یې، دا هم یو خطر دی که نه چې ته باید ولاړ نه شي. او دا کمرې په ډېرو ځایونو کې د همدې دپاره تړل شوي دي چې ستا سرعت کنټرول کړي. که د سرعت دې د خپلې اندازې نه زیات و تا ته تا جریمه کوي، په تا پسې خط راځي او هغه لیک له مخې ته باید پیسې ورکړي. افغانستان کې به چیرې خط درپسې راشي؟ نو هلته خو لا ته اوس پورې لاسي ترافیکي نظام دی، دا خو دلته کمپیوټر نظام دی. دا به راځي به رڼا چې دا یو ځای نه تمیږي، دا به په ټول نړۍ به خورېږي. خو تاسې دواړه اوس اخته یې د مړې ګډې خبرې کوئ. په افغانستان کې که چېرته کمپیوټري نظام کمزوری دی یا نشته، یو دلیل خو تا خپله وویلې چې دا د سټیټ یا حکومتونو کار وي، او حکومتونه خو په افغانستان کې تل ړنګ شي، له صفر نه شروع شي بیا شروع شي، بیا ړنګ شي بیا له صفر نه بیا یې وروسته بیا. زه دا وایم چې که چېرته مثلا تر هغو پورې چې دا سیستم جوړیږي ولې خپله خلک احتیاط ونه کړي؟ نه خلک چې دی ګوره د خلکو لپاره کاسه چې ده دا خلک چې په ډیسپلین کې ساتي دا یو نظام یې ساتي. نو د خلکو کاسه چې ده چې دی چیرې په هغه کې یو ځای سره راټولېږي تر یو نظم لاندې وځي، هغه ته وایي سټیټ، ریاست، دولت. نو زموږ دولت چې څومره پیاوړی کېږي هغومره به دا نظام دغه سیستم ورسره ښه کېږي. یعنی په سکول کې د ټرافیک نظام په سکول کې ورزده کوي ماشومانو ته، دوی ته په درس کې ورښیي، بیا ورسره له دوی سره امتحان کېږي چې ته لایسنس اخلي. دا هم هغه وخت راغی چې موټرانو ډېر سو، ښارونه جوړ سو، نو موټرانو لپاره ډیسپلین پکار و، بریکونو نظام چې دی د موټرانو ډېر پیاوړی سو، د سړکونو نظام په ټیکنالوژي پر مخ ولاړه، دا وینې سړکونه پراخېږي. نو دا خو دوی هر وخت په دې کې نوښت کوي، نو وطن ته به هم دا رڼا راځي، دا پر یو ځای نه تمیږي. ته څومره هغه هیله من یې چې دا رڼا به راځي که نه؟ نه انشاءالله ولې نه راځي، دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا خلک هم له دې مرحلې نه تېر شوي دي. داسې نه ده چې دوی هم دفعتاً دغه ځای ته رسېدلي دي، دوی هم دغه حالات چې دا موږ نن یې وطن کې لرو دوی هم درلوده، دا به راځي. خو انشاءالله چې خلک هم لږ زیار وباسي، کوشش وکړي، انشاءالله راځي. نو ملګرو همغه شعر دی د کاروان، وایي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به ښامار نه لري، او منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري، او مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري. مننه. او تر بیا ګوره بل دغه یوه خبره ده، دا ګوره دا ونې چې لګولې دي ته یې وینې د هر ځای چې ته کله په اوټوبان باندې ځې د موټر وې یا په لوی سړک باندې، نو دلته دا درختې لګېدلې دي ونې، دا هم د موټرانو دغه شور چې دی دا تمایي هغه خواته چې خلک اوسېږي، یا ځینې ځایو کې دوی غټ غټ دیوالونه لګولي دي چې دا د موټرانو شور هغې غاړې ته نه ځي. نو ګوره دا یو ډېر یو نظم ته برابره کړې ده، څومره موټران روان دي، او کېدای شي خپله دا د موټر لوګی چې دی دغه سره هم څه مرسته کوي دا ونې، کېدای شي ووایي دا به کوي. نو خو یو شی بل هم دی، ګوره تاسو خو له ما نه واړه یاستئ، ستاسو به یادېږي که نه دا د حکومتونو د بدلون خبره چې مونږ کوو، دا حکومتونه چې بدلېدل او جګړې به وي طبیعي ده، د جګړو په ترڅ کې به یې دا د سړک د غاړې ونې پرې کولې، د دوی دلیل به دا و چې له دې ځای نه په موږ ډزې کېږي، نو چې دا مونږ پاکې کو مونږ دښمن وینو هغه په مونږ ډزې نشي کولی، بیا به وروسته هغه ونې به بیا په څه خوارۍ بیرته کېنولې، بیرته به لویېدلې، بیرته به غټېدلې، او دغسې حالت به یې ښکوله که دلته دا ونې چې دي. نو ستاسو خبره هم صحیح ده چې که چېرته د حکومتونو بدلون داسې زر نه وي او داسې بېرحمانه او بېځایه نه وي او هر څه همیشه له صفر نه شروع دا یوه خبره زه درته کوم، یو ډېر لوی تاریخدان دی ویل ډیورانډ کار، څوک دا اوري په کار دی چې دوی
د تاریخ په اړه ویل ډیورانټ خامخا ولولي ویل ډیورانټ وایي تاسو یو واره یو سیستم پرېږدئ هغه چې کله دا سیستم روان وي هغه به بدلون راولي تنظیم ارګنایزیشن سازمان دا چې وي د وجود وي نو بدلون به راځي پرمختګ به راځي چې یو ورته د وجود ختم کړ نو بدلون به له کومې خوا راځي نو دا چې څه سیستم وي هغه سیستم کې بیا نوښتونه راځي بیا بدلونونه راځي بیا انسانان خامخا پر مخ ځي وده کوي هغه چې وایي د نه تنظیم نه یو خراب تنظیم هم ښه دی چې مقصد وي یو څه باید وي د دې نه چې هېڅ نه وي هغه که خراب هم یو څه کوي خو چې یو تنظیم وي او که هېڅ نه وي هغه نو بیا بیخي خبره موټر ته پام کوه تنظیم پسې ډېر مه ګرځه دا موټر دلته دا لاره جوړېږي وینې او دا لاره تنګه شوې ده دلته وینې دا دغه دیوال ګی ایښی دی بل یو شی دا دی چې په موټر روان کړي ضرورت نشته چې ته تر بل مخ ته کې یعنی ته په خپله لاره کې ځه او دا ټول چې ته وخت سپموې دا تر نیم ساعت هر څومره چې ته په سرعت کې لاړ شي تر نیم ساعت زیاته نه دی په دغه نیم ساعت کې بیا تاسو مې نه پرېږدئ چې یاره موږ وخت نه لرو په دې نیم ساعت کې لکه موټر ټکر هم کولی شي نور تاوانونه هم کولی شي دا اوس ګوره په زراو موټران روان دي دې غاړې ته وا غاړې ته سپینه ته ښکاره یو شی دی قاسم خان دغه لاره یې دلته تنګه کړې ده وینې معنا دا چې دغه برخه چې ده د دواړو طرفونو پرې روان دي وینې دغه دیوالګی جوړ کړی دی دا چې کله خلاص کړي کار خلاص شي هغه خوا به بیرته خلاصېږي او دې خوا ته به موټر ځي د شپې له خوا دا ډېر خطرناک دی مطلب دا چې هغه خوا سړک چې دی هغه مکمل کار کوي هلته چې دی هغه د موټروي هغه بله برخه چې ده هغه سړک هغه کار روان دا یو طرفه یو خوایده ده دا یو اړخیز سړک دی دا اوس دلته په بله د موټروي پر بله برخه په کار روان دی نو ځکه موټران دې غاړې ته هم دلته وینې اشاره یې ورکړې انتویر په نامه یو ښار دی هغه ته وایي 12 دقیقې مزل دی په دې سرعت کې که تاسو ځئ دا اوس چې موږ روان یو او له دې سره دغه کنجیشن د موټرانو دغه پولوشن هم د آلودګي چې ورته وایي په پښتو کې به څه ورته وایي چټلتیا او نو لوګی ده یا ککړتیا ده یعنې دا ونې صفا کوي دا د موټرانو هغه د ټرافیک چې په سم راو کې روان وي نو له دې څخه بیا ککړتیا نه زیاتېږي خو د ککړتیا خبره چې تا وکړله ما د پیل د دې ویډیو په همدې وکړه چې د ککړتیا د کمولو دپاره د لوګي د له منځه وړلو دپاره دوی اوس برېښنایي ګاډي کاروي او همغه ځای نه چې موږ حرکت راوکړه هلته د برېښنایي ګاډو دپاره یو د پټرول سټیشن خو نه برېښنا کوټ بله د هغه برېښنا کوټ نه ته درېږې هلته ګاډي ته لکه تیل چې ور اچوې خو د تیلو په ځای ته یې چارجوي د برق د برېښنا ګوټ یې وښیي خو یو مشکل لا هم پاتې دی د دوی په مخ کې هغه دا دی چې دا وخت نیسي چې ته دا موټر چارجوي دا داسې نه د خو کورونو کې هم د هغه لپاره تیل کې وخت نیسي او هغه ستا 2 ساعته هغه اوس جوړ کړي تقریبا هغه اوس مخکې باید یو ساعت ورته درېدی که څومره به وه هغه لښتی یا 15 دقیقو ته رسېدلی ده 10 دقیقو ته هغه لښتی یا چینه هلته په کور کې هم ورته جوړولی شي خو ما چې چین ولیده زه خو څه موده مخکې چین کې وم هلته چین بیا په دې برخه کې له دې خلکو نه هم مخکې دی دلیل دا دی چې دغه برېښنایي ګاډي له موټر سایکله نیولې تر موټرو پورې تر حتی بسونو او لاریو پورې دا یې برېښنایي کړي دي او هلته ته چې په دغسې سړک باندې مثلا د سړک په غاړه ولاړ وې ته دا د موټرو غږ نه اورې که خبرې کوې مثلا تا ته ډېر مزاحمت نه کېږي ستا سر نه په درد کېږي همدغسې دا ونو ته کاربن ډای اکساید نه ورځي دلیل دا دی چې برېښنا کاروي ګوره داسې ده د برېښنایي ګاډو او د ډیزلي یا پټرولي ګاډو فرق څه دی دا خو انجن د انجن پسټن لري پسټن چې دی هغه کې چاودنې کېږي هغه په دې کې دا د پسټن په زور باندې دا هر یو راځي په دا چاودنه کېږي د هغې چاودنې په زور باندې کنیکټینګ راډ هغه موټر انجن مخ ته روانه ده نو ځکه شور کوي بیا یې سایلنسر ورته لګولی چې غږ بار نه د هغه موټر چې دی هغه خو انجن نه لري برېښنایي موټر نو هغه شور نه لري نو دا دغه د شور ککړتیا یا پولوشن دا هم له منځه ځي نو ملګرو را سره ستړي نه شئ موږ کیسې اوږدې شولې په دې هیله چې تاسو ستړي نه وئ او یو نیم شی مو دلته را سره کتلی وي او خوند مو پرې اخیستی وي او هغه ملګري چې په افغانستان کې موټر چلوي زه پوهېږم تاسو به وایئ چې تاسو اوس موږ ته د مړې ګډې خبرې کوئ او خیال پلو راته وایئ خو لکه چې موږ درته مخکې وویل دغه سپینه پټۍ د حکومتونه
کومه یوه هغه په سپینه پټي کې موټر نشي تلای نو یو ښه دا اها داسې هغه ته نشي اوښتی جالدار د دې نه وروسته تلای شي که نه وینې اوس هغه شوه هغه سپینه پټي نه ده هغه چې کله هغه موټر نشي هلته تلای ښه 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 اوس خو هغه سپینه پټلۍ هیڅ هغه اعتبار نه لري اوس دا زیړې لري او نو کار کوي ځکه چې دغه ځای جوړیږي که نه دا بله خوا د سړک نو بس خدای پاماني نو مننه ملګرو ما مخکې درته خبره کوله او دغه خلک ګورئ دی مثلا بایسکلونه یې تړلي دي موټر پورې او دوی غواړي چې لږ لرې ولاړ شي داسې ځای ته چې هغه کې مثلا یوازې دښتې وي غرونه وي چمن وي او په بایسکل باندې چکر ووهي او خوند واخلي هم سپورټ وکړي او هم سایل وکړي دی بیا پاس وینې په موټر په سر باندې تړلي دي او بیګا خو مې کیسه درته وکړله هغه به درته وایم ملګرو په هالند کې بیا د بایسکلونو بازار ګرم دی او بایسکلونه خورا زیات دي او خلک په بایسکل مزل کوي د دې وطنونو مشران او لیډران حتی په بایسکلونو باندې ځوانان ولیدو بیګا چې هالند کې موږ ګرځېدو په دا اوتریخ کې دا ځوانان نری ځکه دا سایکلان دوی چلوي د دوی په بدن کې اضافي غوړ نسته دغه چربي چې ده واز ګګر سره سته نه اضافه موږ په وطن کې بیا شرمېږي بایسکل نه بیایي وایي شرم دی بایسکل باندې څنګه لاړ سم بس نو هماغه خبره ده بیګام چې وویل څوک یې چې غریب وي موټر سے مړ ده او پیسهدار په بایسکل سے نو ملګرو معنا دا چې موټر لرل حتمي نه ده چې تاسو باید ټیم ورکوئ او پیسهدار اوسېږئ او مالدار اوسېږئ هماغه د رحمان بابا خبره ده او په همدې بس کومه وایي دنیادار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو سره گنج د خپل هنر دی او د ریا خلقه خدای نه کړه ور په غاړه رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی او زمونږ د بلجیم په لور سفر دی او دا سپین تڼی بختور دی چې قاسم ورسره په موټر کې ناست او د لاسې سوره ور دی او اصیل بیا زمونږ له خبرو مرور دی او را روانم اختر دی تر بیا ملګرو